بسم الله الرحمن الرحیم. لکه موږ تاسې چې پوهېږو چې پنځم قافي زوج یو د وجې مهم حسي عصب دی چې د خپل حسي الیافو په واسطه باندې زموږ تاسې د وجې نیم قسمت د ژبې د مخاطق شا نیم برخه د علوي فک او د سفلي فک د غاښو حیثیت د انف د مخاطق شا حیثیت او د سترګې د کرې حیثیت تامینوي. د بلې خوا څخه چون دا حسي حرکي عصب دی نو د خپل حرکي الیافو په واسطه باندې ټول د ژول عضلات یا مدغي عضلات تعصیبوي. لکه چې موږ په د ازواجو په عمومیاتو کې ویل چې دا عصب د خپل ظاهري منشأ د پونز یا د عدبې د جنبي وجې یا قدامي واشي وجې څخه منشأ اخلي. او که موږ حقیقي منشأ وګورو موږ په دغه کې په د څلورم بطن په ځمکې کې لوکوس سیریلوس ویله. په لوکوس سیریلوس کې موږ تاسې څو نوعې لرو چې نوکلوس سوپریور تریجمیني چې دا یو حسي نوعه ده، نوکلوس تراکتوس میزنسفالی نروي تریجمیني دا یو حرکي نوعه ده، نوکلوس تراکتوس سپینالیس نروي تریجمیني چې دا هم یو حسي نوعه ده، او نوکلوس موتوریوس نروي تریجمیني چې دا هم حرکي نوعه ده. ټول د څلورم بطن په ځمکه کې د لوکوس سیریلوس لاندې موقعیت لري. دغه هستې یا دغه نوکلوسونه ټول د دې عصب حقیقي منشأ تشکیلوي. کوم چې دا عصب د پنځم د عدبې د جنبي وجې څخه خپل منشأ اخلي. تاسې ویلي وه چې په عمومیاتو کې ویلي چې پنځم قافي زوج یو عقده لري چې ګانګلین لري چې دا ګانګلین د ګانګلین تریجمینل یا د ګسر د عقدې په نوم یادیږي. دا عصب لکه دلته په دې تصویر کې تاسې وینئ دا ګانګلین تریجمینل دی. په خپل درو نهایي شعبو باندې ویشل کېږي چې یوه شعبه یې چې د سترګې د کرې او خواته ځي نوم یې دی نروس اوفتالمیکوس چې د اوفتالمیک برانچ یا پنجیک څرنګه چې په لاتین باندې پنځم قافي زوج د وي د توري په شکل لیکل کېږي او دا عصب په خپل درو نهایي شعبو باندې ویشل کېږي. نو هر دغه د یو پنج یا د وي د توري په نامه یادیږي. دې ته پنجیک یا اوله شعبه ویل کېږي نروس اوفتالمیکوس یا عیني عصب. دوهمه شعبه چې زموږ تاسې علوي ځامې ته راځي، زموږ تاسې د علوي ځامې د غاښو حیثیت تامینوي نو دوی ته نروس ماکزیلاریس یا پنجدو ویل کېږي. او درېیمه شعبه چې زموږ تاسې سفلي فک غاښو ته عصبي الیاف ورکوي او د سفلي فک د غاښو حیثیت تامینوي دې ته نروس منډیبولاریس یا پنجسې عصب ویل کېږي. نو دا عصب په خپل په سیر په جریان کې په خپل درو نهایي شعبو باندې ویشل کېږي چې اوله شعبه اوفتالمیک یا پنجیک، دوهمه شعبه نرس ماکزیلاریس یا پنجدو، درېیمه شعبه منډیبولر یا پنجسې په نامه سره یادیږي. که چیرې موږ تاسو دې تصویر ته داسې وګورو دا د دې عصب هغه حسي لیف دی سنسوري روټ او دا هم د دې عصب حرکي روټ دی موتوریس روټ. که چیرې دلته داسې ورته ښه ځیر سو موتوریس روټ نظر و سنسوري روټ ته یو کوچنی دی او وروسته بیا موږ یو ګانګلین ویلو چې دې ته ګانګلین تریجمینل یا د ګسر وخته یا سیمیلولر ګانګلین نیم هلالي ګانګلین په نامه سره هم یادیږي. د دې ګانګلین څخه لري تاسې د دې عصب درې نهایي شعبې نروس اوفتالمیکوس پنجیک، نروس ماکزیلاریس پنجدو او دایم نروس منډیبولاریس یا پنجسې عصب د دې منشأ اخلي. یو شی چې دلته موږ په نروس اوفتالمیکوس کې وینو هغه دا دی چې دا عصب په خپل درو نهایي شعبو باندې ویشل کېږي چې وروسته په تفصیل سره دا وایو. دا یوه شعبه یې دا دی نروس فرانتالیس دی، دوهمه شعبه یې نروس نازوسیلیاریس دی، درېیمه شعبه یې لاکریمال دی. چې موږ تاسې دلته مهم شی چې دلته وینو هغه دا دی چې نروس لاکریمالیس چې حسي افرازي عصب دی اشکې غدې ته عصبي شعبات ورکوي. خپل یو تفاهمي شعبه د مګزیلر شعبې څخه چې نروس زیګوماتیکوس ورته ویل کېږي د هغه څخه اخلي. ګوري په دې شکل داسې یو قوس جوړوي. دا دواړه عصبي شعبات یعنی نروس زیګوماتیکوس او نروس لاکریمالیس و ګلاندول لاکریمالیس ته افرازي الیاف ورکوي. هر عصب په خپل سیر کې یو ګانګلین لري چې وروسته به موږ دې ګانګلینو ته راسو. د مثال په ډول نروس اوفتالمیکوس یو ګانګلین لري چې هغه د ګسر د ګانګلین په نامه یادیږي یا د ګسر د عقدې، دوهم منډیک ماکزیلر پیتریګو په لاتین په نامه او منډیبولر د اوتیک په نامه لري چې په تفصیل سره بیا موږ تاسې به داسې ورته راسو. نو دلته بیا هم تاسې ګانګلین تریجمینل وینئ، نروس اوفتالمیکوس، نروس ماکزیلاریس، نروس
منډیبولریس 51 52 53 ویني. په دې تصویر کې موږ مختلف رنګونه وینو چې دې تاسو وینئ چې هر عصب خپل تعصیبي ساحه لري. نروس افتالمیکوس د سکل یوه برخه زموږ تاسو د سترګې د کورې حیثیت، د تندي د ناحیې د پزې د یوې برخې حیثیت تامینوي. مګزلري زموږ تاسو د رخسار د پزې د یوې برخې، د علوي شونډې، علوي شفه، د ژبې داخلي برخه او د علوي فک یا د مګزلا د غاښو حیثیت تامینوي. او منډیبولري دا تاسو وینئ چې د سکل یوه برخه، د صدقي ناحیې یوه برخه، دغه رقم د سفلي فک، د سفلي شونډې، د سفلي وری او د ځنې د یوې برخې حیثیت تامینوي. بیا هم دلته یو منډیبولر برانچ ښودل سوی دی. مګزلري برانچ دلته چې موږ وینو هغه درې ګانګلیونه د هرې شعبې، د نروس افتالمیکوس ګانګلیون، سیلري ګانګلیون، د نروس مګزلاریس ګانګلیون پیتریګو پلاتین او د منډیبولر ګانګلیون د دې د اوتیک په نامه سره یادیږي. که چیرې دې تصویر ته راسو، بیا هم دلته د موږ ګانګلیون ترجمینال وینو، نروس افتالمیکوس 51 وینو، نروس مګزلاریس 52 وینو، دا مرز مګزلاریس، او دا هم نروس منډیبولاریس 53. د دې هرې شعبې نهایي شعبه دلته موږ تاسو وینو. د نروس افتالمیکوس نهایي شعبه نروس فرانتالیس، نروس لاکریمالیس، نروس نازوسیلیاریس. د نروس مګزلاریس نهایي شعبه نروس انفراوربیتالیس دی چې دا تاسو نروس انفراوربیتال د فورامین انفراوربیتال څخه ویني. او د نروس منډیبولاریس نهایي شعبه د نروس منتالیس په نامه سره دیږي چې دلته تاسو ویني. نو که د علوي څخه سفلي ته موږ وګورو، د علوي څخه سفلي ته نه د دې عصب درې نهایي شعبې دلته موږ تاسو داسې لیدای سو. بیا هم دلته تاسو په دې تصویر کې د نروس افتالمیکوس هغه تعصیبي ساحه وینئ چې زموږ تاسې فور هیډ یا تندی، سترګې، کوره او د پزې یو برخه تعصیبوي. د مګزلري برانچ زموږ تاسې رخسار، د علوي شونډې، او د منډیبولر برانچ زموږ تاسې د سفلي شونډې، د سفلي غاښونه او د زنې یوه برخه د عصب تعصیبوي.